سلامونه او نیکی هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. نن تاسو ته د ایران او د اسرائیل د جګړو په هکله باندې خبرې کوم چې دغه جګړې کې څومره ګټه ورسېدله او چا وګټله، څومره تاوانونه ورسېدل او کوم لوري ته تاوانونه ورسېدله. زه پر دغه موضوع باندې خبرې کوم خو تر اضافي خبرې تېرېږو. ښه، تر هر څه وړاندې راسئ پر تاوانونو باندې خبرې وکړو چې تاوانونه کوم لوري ته ډېر تاوانونه ورسېدله. که تاوانونه حساب کو د اسرائیل تاوانونه یاد کو، په اسرائیل کې ډېر ودانیانې چې وه د ایران په بالستیکي میزایلو باندې دومره تباه سوه چې د دوی یو ډاون ټاون هغه د دوی هغه مرکزي نقطه د ښار چې وه هغه په کلي ډول باندې ختم شوې ده. یعنې د دوی بعضو کارپوهانو په وینا باندې د دې دپاره پکار ده چې اسرائیل باید دغه سیمه مکمله د سره بیا رغونې وکړي او بیا یې جوړ کړي، ځکه چې دا ټوله د دوی د دغه بالستیکي میزایلونو په ضرباتو باندې دا ټوله رژدېدلې دي او د دوی داسې قدرتونه چې دي دا د راتلونکو زلزلو دپاره نور د اعتبار وړ نه دي او اسرائیل باید دغه ټولو ودانۍ یعنې د سره جوړ کړي، چې دا خپله د اسرائیل دپاره یو تر ټولو لوی تاوان بلل کېږي. په دویمه برخه کې که راسو پر اسرائیل باندې خبرې وکړو. اسرائیل چې هر کال په د خپل سیاحت د برخې څخه په میلیاردونو ډالر عاید درلودله، چې دا میلیاردونه ډالر چې وه د اسرائیل د اقتصاد دپاره ډېر غټه بودیجه وه چې هر کال هلته د امریکا او اروپا او استرالیا او د هر هیواد څخه د دوی متحدینو څخه چې کوم خلک راتله د اسرائیل ته د سیاحت په لور باندې هر یو راتله په زرګونه ډالر یې مصرفوله. دغه سیاحت برخه چې ده دا یو کال کې د 2 کال کې د جګړه چې د ایران او د اسرائیل شروع شوې ده چې دغه د تیر کال کې هم چې د دوی میزایلونو سره ومښتله، اوس کې هم چې دا جګړه شروع وه، دغه یو کال کېږي چې د دوی د سیاحت برخه مکمله له منځه تللې ده او هېڅوک نه راځي. دا خپله بل تاوان و چې د اسرائیل لپاره سوی و. په دریمه برخه کې اسرائیل د هوایي حریم د لارې هم ډېرې پیسې ترلاسه کوله. ټول د امارات چې د اروپا څخه کوم تیارې راتله ټول پر اسرائیل باندې رسېده، پر عربستان تېرېدل او امارات ځانونه یې رسول، قطر ته ځان رسوله. دا هم میلیاردونه ډالر خو د دوی خپل د فضایي حریم څخه ترلاسه کوله، چې دغه فضایي حریم چې کوم ګټې وه دا هم دا یو کال کېږي چې دلته هم دوی د لاسه ورکړي دي. که بلې خواته راسو د دوی نظامي تاسیسات وګورو. نظامي تاسیسات هغه د دوی اوسپنیزه ګنبده چې وه د 4م برخه کې راسو، په اوسپنیزه ګنبده چې وه هغه ټوله ختم سوه او هغه نړیوال پرستیج چې پخوا درلودل چې د هر شي دفاع یې کوله، اوس هغه پرستیج نه لري، ځکه چې ایرانیانو د هغه یې حق کړلو او د هغه د حق کېدو سره د خپله په اسرائیل باندې د هغه په مرسته باندې کوم نشي ووالی چې دا خپله هم د دوی دفاعي سیستم هغه کوم نوم و نښان چې درلو هغه یې ختم کړلو. بلکې راسو په 5م برخه کې دغه جګړې د شپې د خوا حدوداً 100 میلیونه تر 1 میلیارد ډالر مصرف اسرائیل ته درلوده. یعنې یوه شپه کې 1 میلیارد ډالر مصرفېدل، تر 2-3 میلیارد ډالر په یوه شپه کې هم دوی مصرفوله. دا د اسرائیل اقتصاد لپاره په کلي ډول باندې لوی تاوان و چې دغه ټول تاوانونه چې ما درته یاد کړ دا ټول اسرائیل ته ورسېدل. اوس راځم په کلي ډول باندې که بیا بیرته حساب وکړو چې دغه میلیاردونه چې حد اقل 200 میلیارد ډالر چې اسرائیل ته تاوانونه رسېدلي په دغه 12 سوبروز جګړې کې، په 2 هفتو جګړو کې، نو دا به دوی د کوم ځای کوي. خو که بیا وګوره د اسرائیل سره وشاتې څوک ولاړ دی؟ امریکا ولاړ ده، اروپا ولاړ ده، د دوی سره د څه شی دی؟ د ډالرو د چاپ ماشین دی، همدغه دی، پیسې چاپوي او دوی ته ورکوي او دوی دپاره هېڅ هم نه دی. او برته چې هر ستونزې هم برته وګورو بیا د وخت په تېرېدو سره دوی کولی شي چې همدغه پیسې دي همسایه هېوادونو ته ورکوي او برته خپل جنس راوړي ترکیې ته ورکوي او برته جنس ورته ورکوي او دا برته خپل هر څه به دوی جوړ کړي. خو که راسو بیا په دې برخه کې ایران ته راسو، ایران باندې چې کوم حملې وسوي، مثلا دوی خپل اتمي بټۍ چې و دوی چې کوم جوړ شوي وه هغه اتمي بټۍ له منځه ولاړه چې هغه باندې 2 میلیاردونه ډالر د غرونو لاندې جوړ کړي، هغه ختم شو. هغه بیا
که دوی جوړي هغه باندې هم میلیارډونه ډالر جوړي چې دا د ایران لپاره یو تر ټولو لوی ګزار چې دا وکړل. په دویم قدم کې د ایران نظامی سرمایه لمنځه یوړي چې د دوی هغه نظامی جنرالان و د هم د کسان و دای لمنځه یوړي چې دا د ایران لپاره ډیر لوی خطر وي. په دریم قدم کې د ایران ساينس پوهان د حاتمي ساينس پوهان لمنځه یوړي چې دا د ایران لپاره نه جبرانېدونکو خسارات دي که راتلونکي کې هم دوی حتمي کار شروع کوي د همدغه ساينس پوهانو نشتون به ایران لپاره ډیر حساس سي. که په څلورم قدم کې راسو د دوی نظامی تاسیسات وهل سو چې زیاتره نظامی تیاری و نظامی تیاری ټول پنځ سو او د ټول وهل. بل په پنځم قدم کې کراسو د اسرائیل په آخري ورځ کې یو عمله چې وکړه د دوی په مسافربري تیاری وهل څو تیاری وهل چې دوی د سیاسي برخو د لپاره استعمالوله هغه وهل چې دا هم د ایران د اقتصاد لپاره د ایران د ترانسپورتي نظام د لپاره تر ټولو خطرناک حادثه بلل کیږي. نو دا ټول کوم وګورو ایران په میلیارډونو ډالر تاوانونه وکړه او اسرائیل چې کوم تاوانونه کړي هغه تاوانونه برته بدوي د خپل د متحدین د خوا به برته پیدا کړي. مګر ایران چې کوم تاوانونه کړي دي هغه به د متحد نه لري. د چین دومره پیسې نه ورکړي چې دا ټول تاوانونه دوی برته جبران کړي. او که راسو روسي خو دا د بد ورځ ملګری نه دی هغه وایي چې ورور چې کېږي تا خپل کړي د زړه کالرم هغه په ټول تاریخ کې د هیڅ ملګری سره په دومره وجه پوجه درېدل نه دی. نو دا حالات چې وګورو ایران صحیح ده. ایران په نظامی ډول باندې د اسرائیل ته ښه ضربې ورکړې مګر په اقتصادي ډول باندې هدواړه تاوانونه وکړه مګر ایران به تاوانونه ډیر وکړ ځکه چې ایران هغه مات لاس چې د خپل په غاړه کې دی مګر د اسرائیل مات لاس چې دی هغه به د امریکا په غاړه کې دی. امریکا وایي چې زه پیسې چاپوم د تراهاست مې ورته لاړ د ترکیې څخه د عربو څخه بس کارګر ونس جنس هم را خپل وطن برته آباد ک. مګر ایران ته بیا دا شی نشته چې دوی وسکړي خپل نظامی تاسیسات برته جوړ کړي خپل حتمي بټي برته جوړ کړي خپل دفاعي سیستم برته برابر کړي او هم دغه ډول باندې چې کوم د جګړې کې چې په هر شپه کې د دوی میلیارډونه ډالر تللي دا ټول د اقتصاد د لپاره ضربې وي خو بیا داسې یو داسې نه لري د بد ورځ ملګری نه لري چې دا ټول ورسره مرسته وکړي. په دریم برخه کې یو موضوع چې په هر جګړې کې ډیر یو هیواد لپاره اساسي او ډیر په میډیا کې هغه نه څرګندېږي هغه دا دی چې تحصیلات تحصیلي کدرونه او تحصیلات بندیدل. په اسرائیل کې هم د پانتونونو بندیدل په اسرائیل کې هم د تحقیقاتي ادارې بندیدل او په اسرائیل کې چې کوم کارخونې او پانګونې کوي درلودل هغه ټول ولاړه چې دا هم د اسرائیل لپاره تاوانو. که بیا راسو په ایران خواته یوازې د دوی هغه د پانتونو او علمي کدرونه چې وحدانې وتلي دي او دا بتلري مګر اسرائیل ته بیا په دې برخه کې لږ تاوانونه ډیر ورسېدل ځکه چې اسرائیل لپاره اسرائیل کې ډیر کمپنیانو هلته داسې درلودل هلته نمایندګیانې درلودل هلته سرورونه درلودل هلته تاسیسات درلودل هغه تاسیساتو کې بیا به زه وایم داسې کمپنۍ به زړه ښه نه کړي لکه مایکروسافټ او امازون او دانې کې بیا هلته ولاړ شي برته خپل تاسیسات جوړ کړي که څه امریکا چې زړه وغواړي خو دا هر څه کولی سي دا هر څه دوی خپل برته پوره کولی سي مګر ایران که موږ یاستو په ایران په کلي ډول باندې د هرې برخې څخه چې کوم ضربې لیدلې دي دوی په هماغه ضربو کې بیا دی نسي کولی چې ځان برته راسته کې ځکه چې دا ډیر قوي ضربې د دوی اقتصاد دپاره او د اقتصاد وګوره چې کله هم د دوی د سټاک مارکیټ فعال سو د چې دوی بورس وای د اسهامو مارکیټ چې فعال سو دا ټول په سره حالت کې ټول په تاوانونو کې و چې حدودا په بعض برخو کې تر 60% اقتصاد یې لیدلی او په بعض برخو کې اته 15% او په دې ډول باندې د دوی بازارونه کښته وړېدل چې دا د ایران دپاره هیڅ نه جبرانېدونکې ستونزه ده چې دوی هم نسي کولی چې برته خپل په اقتصاد کې هغه دوی ته د اقتصاد بیا رغونه چې
اکنامک ریکاوري ورته وایي دغه د اقتصاد بیا رغونه چې د دوی نشي کولی چې دا کوم ضربې چې ورته رسېدلې دا ضربې پوره کړي ځکه چې همدغه هم و چې کله هم دا جګړه ختمه سوه د ایران تومان ښکته ولېدلو او بیا د اوس په 0.5 او 0.3 کې د تومان تبادله ده په افغانستان کې چې خلک خپل پیسې راوړي صرافیان یې په 0.5 او 0.3 په دې ډول باندې اخلي چې دا دردونکي حالت دی خدای دې وکړي چې نور زموږ هیوادوال ایران ته مجبور نشي او خپل په هیواد کې آباد او سوکاله واوسي او د یو آباد او سرلوړي افغانستان په هیله او د دشمنانو د تباهي په هیله دا د نن ورځې ویډیو هیله مند یو چې سم ترلاسه کړو چې تر بیا هم په لاس سپارم ښې چارې سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ مننه